په وطن هر سړی دردیږي، په وطن هر سړی دردیږي، سړی خو یو ځل مړ کیږي، خو په خپل کام دې قربانیږي. ښځه په هر سړي کونډیږي، سړی هغه وي چې پرې خاوره کونډه شي. شروع کړم په نامه د رب ذوالجلال چې بخښونکی او مهربان ذات دی. د سوات ولسونو ته په ننګ افغاني د زړه له تله په پښتنه مینه دولاسي سلام کومه چې واقعا تاسې ریاست ته او نړۍ ته دا ثابته کړه چې موږ نور د سوات په جنتي غېږه کې دا د پردیو د ډالري جنګونو د اور لمبو منلو ته تیار نه یو. نو آفرین شه، سل وارې آفرین شه د سوات ولس او په تاسې آفرین شه. اوس نظم ته راځم، خو فقط دا یوه خبره شریکومه چې فقط دا نه چې کوزه پښتونخوا په اور کې سوځي. زمونږ بر وطن په افغانستان کې هم نن په کابل کې په یو تعلیمي اداره کې چاودنه شوې ده چې په هغه کې په شلګونو کسان شهیدان او په شلګونو زخمیان دي چې هر چېرته پښتون افغان میشت دی ښه ورځ یې نه دی لیدلی. وایي اوس خو کابل دغه کیسه ده چې موږ باید ولې نه شو راپورته. هغه چمونه چې په د دنیا په یو ریاست کې په خلکو نه دي شوي په موږ شوي دي. وایي له مرګ یارېږې، مرګ قسم که بیا جلا راځي. له مرګ ویرېږې، مرګ په خدای که بیا جلا راځي. بې ننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي. نه په وطن نن درځي، نه په کلي کور نن درځي، درته سرکوره یې کړه نه په کونډه خور نن درځي. په زړه سوړې کړه درته نه په ګوره مور نن درځي. څو کاله ورک دی، څو کاله کېږي ژوندی ورک دی، نه په ورور نن درځي. نه د مکتب، نه د جومات، نه د قرآن په امن، نه د سپین ږیري ماشومان، نه د ځوانان په امن. ستا د مشرانو د سرونه یې شملې کوزې کړې، ستا د تورسرو د سرونه یې بورکې کوزې کړې، د ستا د کور صندوق المارۍ یې په پنجاب کې خرڅ کړل، د ستا د چت ګډر سریې یې په پنجاب کې خرڅ کړل. ستا ماشومان یې خیرتونو ته مجبور کړل که نه؟ ستا خانان یې مینتونو ته مجبور کړل که نه؟ ستا د وطن له مشرانو یې مرۍ غوڅې کړې، له ماشومانو او زلمیو یې لاس پښې غوڅې کړې. نسل کشي دې شیراوي څه کم او ستر یې مړ کړې، هغه خو خیر چا په نامه د ترهګر یې مړ کړې. خو ستا نقیب طاهر داوړ یې په ښکاره ووژل، هارون بېلور عثمان عارف ووایي چا ووژل. په چا سپارئ دا د تنکو تنکو ځوانانو وینې، د غور به در کړي د وطن د شهیدانو وینې. نورو بیدار شه، لږ راویښ کړه خپل ضمیر بېننګه، په خپلو لاسو دې بدل کړه خپل تقدیر بېننګه. د بابړې له شهیدانو حیا نه درغله، د بابړې له شهیدانو حیا نه درغله، د سوات له کونډو یتیمانو حیا نه درغله، د خړ کمر له مظلومانو حیا نه درغله، د باجوړ له حافظانو حیا نه درغله، د کوټې ښار د وکیلانو حیا نه درغله، د ارمي سکول د سټوډنټانو حیا نه درغله چې په سرو وینو لمبېدل او سوځېدل پښتانه. ما هم لیدل، تا هم لیدل چې قتلېدل پښتانه. بې ننګه ووایه ایمان او غیرت څه ته وایي، سینه کې زړه لرې که نه، انسانیت څه ته وایي چې په دې دومره حادثاتو کې وده پاتې. لالیه خدای ګو نه ژوندي و نه د مړه پاتې. دا ورکزیو هغه خړ کورونه چا وران کړل؟ په دې مې پوی که اسرائیل او که انډیا وران کړل. ټوله فاټه کې د بارودو بارانونه وشول، په هر یو چم په هر یو غونې دې ویرونه وشول. مړه ته بیا حمله نارې کړې چې فلانی زنده‌باد. سپینه پښتونانو بیا څنګه پنجابی زنده‌باد. یاره له دې نه خو مرګی زنده‌باد، له داسې خپل نه مې بیا سل ځله پردی زنده‌باد چې زما لور چې د لاهور په دوکانو خرڅوي، دا څنګه خپل دی چې مې وینې په پردو خرڅوي. سر ورښکاره که لوټې لوټې خړ خیبر پروت دی، سر ورښکاره که لوټې لوټې خړ خیبر پروت دی، هلکه ګل وزیرستان کنډر کنډر پروت دی. که دا یا من وي دا من یې د پلار نه منم، دا څوکیدار غل دی نور دغه څوکیدار